د مصر اهرامونه د نړۍ عجایب. د مصر اهرامونه د نړۍ عجایبو څخه شمیرل کیږي او له همدې امله هر کال په میلیونونو سیلانیان مصر ته ورځي ترڅو دغه انساني شاهکار له نږدې څخه په خپلو سترګو وګوري. د دغو اهرامونو ځینې برخې د سیلانیانو د نندارې لپاره پرانیستي، خو په دننه کې عکسونه یا ویډیوګانو اخیستل منع دي. پوهان تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې د هغه مصالحې کیفیت څرګند کړي چې په خپلو کې د دغو سترو ډبرو د نښلولو لپاره کارېدلې ده. دغه اهرامونه شاوخوا 4500 کاله مخکې ودان شوي او جوړولو کې تقریبا 100,000 کسانو ونډه اخیستې وه. که څه هم چې دا اهرامونه په شاوخوا دښته کې تودوخه ډیره زیاته او کله ناکله تر 500 درجو هم رسیږي، خو دننه په اهرامونو کې هوا نسبتا سړه او سانتیګریډ 10 درجې اټکل شوې ده. د دغو اهرامونو ډبرینۍ تختې بلوکونه دومره پر یو بل باندې جوخت ایښودل شوي چې حتی د هغوی ترمنځ تنه هم نه ننوځي. دغه واقعیت پوهان ډیر حیران کړي دي چې 4,500 کاله پخوا هغوی مصریانو داسې دقیقه ټکنالوژي له کومه کړې وه. پوهان وایي چې د دغو اهرامونو د تنې جوړولو لپاره 15 میلیونه ټنه ډبرې یا بلوکونه کارېدلي دي. د دغو پلنو تیږو بلکونه شمیر 2.2 لکه دانو ته رسیږي چې په 210 کتارونو کې لګول شوي دي. تر ټولو لوړ حرم لوړوالی 130.3 متره دی. د ځینو څېړونکو انجینرانو د محاسبې له مخې د دغو اهرامونو جوړول په 10 کلونو کې بشپړ شوي دي. دا چې دغو اهرامونو په جوړولو کې د غټو ډبرو څخه کار اخیستل شوی، دا چې دغه غټې ډبرې په دومره ظرافیت تراشل شوي او جوړې شوي دي، دا چې دغه اهرامونو انجینري دومره دقیقه او علمي ده، دا چې دغه ودانیو شکل دومره غیر عادي ده، دا چې دومره غټې تیږې تر 140 متره پورې څنګه پورته وړل شوي دي، او بالاخره دا چې ټول عجیب او غریب کارونه د نن څخه 4,000 کاله مخکې شوي دي. نو دغه ټولو فکونو ځینې خلک یو ډول افسانوي نتیجهګیرۍ ته اړ کړي او هغوی وایي چې دا اهرامونه انسانانو نه دي جوړ کړي. څوک وایي چې دا پیریانو لخوا جوړ شوي او ځینو بیا وایي په دې باور دي چې د نورو سیارو د مخلوقاتو په مرسته جوړ شوي دي.